د انګلیسي زده کړې مینوالو سلامونه او ښې چارې. ما در سره ژمنه کړې وه چې موږ د انګلیش زده کړې لړۍ پیلوو، هغه هم د هغو کورنیو لپاره چې بچیان یې ښوونځي ته نشي تللی یا پیغلې دي د انګلیش زده کولو ارمان لري خو کورس یا ښوونځي ته د تللو نه منع سوي دي. نن درته په انګلیسي تورو خبرې کوو او دغه انګلیسي توري هم د بریټیش اکسنټ یا برتانوي لهجې له مخې تاسو ته ویل کیږي. سلام علیکم ګرانو ملګرو، زما نوم آریا دی او زه تاسو ته انګلیسي الفابت وایم. A B C D E F. زه بیا وایم A B C D E F G H I J K L G H I J K L M N O P Q R M N O P Q R S T U V W S T U V W X Y Z X Y Z. دا انګلیسي توري سو په بله ویډیو کې موږ بیا په دې خبرې کوو چې ځینې انګلیسي توري په خپلو کې سره ورته دي خو باید تلفظ یې سم وکړو چې د یو پر ځای بل ونه وایو.